هغه مولوي صاحب هم لاړو ما ویل زه ورته یو شعر ویم یو دوه منټه ودرېږه بیا به ځي چې د مینې په درسونو خلک پوه دي خو چپ دي د مینې په درسونو خلک پوه دي خو چپ دي والله په کتابونو خلک پوه دي خو چپ دي بیکار دي کار نه کوي مولا چې خفه نشي بیکار دي کار نه کوي مولا چې خفه نشي ای ستا په تعویذونو خلک پوه دي بیکار دي کار نه کوي مولا چې خفه نشي ای ستا په تعویذونو خلک پوه دي خو چپ دي ستا زور او په ظلمونو ستمونو دې وطن کې ستا زور او په ظلمونو ستمونو دې وطن کې بادار په لکونو خلک پوه دي خو چپ دي ډېر ښه واه 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 ځه د مختصر نه اوږدې ته لاړې واوړېدلې حاجي صاحب د مختصر نه اوږدې ته لاړې واوړېدلې او لالي دا کومې قیسې ته لاړې واوړېدلې د یار د سترګو اننګو او تش د شونډو صفت د یار د سترګو اننګو تش د شونډو صفت شیخه بس چپ شنو کچې ته لاړې واوړېدلې تادی دې نه کوي جرګې پورې دې صبر وکړي صبر یې ونه کو لاړو تادی دې نه کوي جرګې پورې دې صبر وکړي زما به شي خو څه مودې پورې دې صبر وکړي سره د سود دغه خان له به خپل قرض ورکو خو دومره ده چې د غرمې پورې دې صبر وکړي سره د سود دغه خان له به خپل قرض ورکو خو دومره ده چې د غرمې پورې دې صبر وکړي او هغه د بل دي شي د بل ډولۍ کې کینې دي خو هغه د بل دي شي د بل ډولۍ کې کینې دي خو لږ شان زما د جنازې پورې دې صبر وکړي چې د مینې د درسونو نه ډېر څه سړي ته زده شي او والله د کتابونو نه ډېر څه سړي ته زده شي او د وخت مهربانۍ به دې د هېڅ نه خبر نه کړي د وخت د ګزارونو نه ډېر څه سړي ته زده شي د وخت مهربانۍ به دې د هېڅ نه خبر نه کړي د وخت د ګزارونو نه ډېر څه سړي ته زده شي او د تورو او ټوپکو جنګ خو هسې په نوم جنګ وي د تورو او ټوپکو جنګ خو هسې په نوم جنګ وي د سترګو د جنګونو نه ډېر څه سړي ته زده شي چې د الفت اسانه لاره شوه نو ته خلاف شوې چې د الفت اسانه لاره شوه نو ته خلاف شوې چې زمانه مې طرفداره شوه نو ته خلاف شوې وخته هغه چې زما هیڅ نه وه نو ته زما وې وخته هغه چې زما یاره شوه نو ته خلاف شوې د زمانو ستړی د مشم پکې د زمانو ستړی د مشم پکې غېږه د سمه د دمې ځای دی او تادي د بیرته تللو ولې کوي زی به راځه مړی نږدې ځای دی د جانان کور راته معلوم نه دی خو دومره خبر یم چې د دې ځای دی او یا دا چې اخري به کړو چې بلکې د دې نه یو دوم شیونه به نور هم چې قسم په خدای د مرګ د خولې نه روغ راووتمه قسم په خدای د مرګ د خولې نه روغ راووتمه او د محبت د سرې لمبې نه روغ راووتمه لکه یوسف مې په لمنه داغ ونه لګېدو لکه یوسف د زلیخې نه روغ راووتمه او د اخري غزل به کو چې دا نشې نورې پرېږدمه سړی کېږم دا نشې نورې پرېږدمه سړی کېږم بس مزې نورې پرېږدمه سړی کېږم خلاصېدل خو هسې هم له غمه نشته شوګیرې نورې پرېږدمه سړی کېږم چېرته نور په جوماتونو کې مې ګورئ مې کدې نورې پرېږدمه سړی کېږم ته زما یې او زه ستا غازي نادانه ته زما یې او زه ستا غازي نادانه اندېښنې نورې پرېږدمه سړی کېږم او زلمی په سټیج ناست دی نو دوی ته ډېر زیات مبارک شي او کار ډېر ګران دی الله دې ډېر ښه ډېر الله ډېر زبردست